د استاد نجیب منلی په مرسته د ادبي اصطلاحاتو د معرفي یو نوې لړۍ پیلوو. ادبي اصطلاحات د پښتو او دري د بلاغت په پخوانو کتابونو کې هم معرفي شوي، خو د وخت په تیریدو سره د دغو اصطلاحاتو په تعریفونو کې څه ناڅه تغییر راغلی، او بله دا چې د دنیا له نورو ملکونو اوس ډیر نوي اصطلاحات د پښتو ادبي بحثونو ته داخل شوي دي. استاد نجیب منلی چې د اروپا په پوهنتونونو کې زده کړې کړي او هلته یې درس ورکړی، زړو ادبي اصطلاحاتو ته په نوي نظر ګوري او له اروپا څخه نوي راغلي ادبي اصطلاحات په اروپا کې د هغو تعبیر ته په پام سره راپېژني. د دې لړۍ په لومړۍ کړۍ کې سمبول معرفي کیږي. استاد منلی یوه هغه ادبي اصطلاح چې په دې وروستو لسیزو کې په پښتو کره کتنه کې د افغانستان په ادب کې ډېر استعمالیږي، هغه د سمبول کلمه ده. زموږ د بیان په پخوانو کتابونو کې، زموږ په پخوانو بلاغي کتابونو کې په دې باره کې هیڅ هم نه و. غواړو چې د دې کلمې په حصه کې خبرې وکړي. سمبول البته په غیر ادبیاتو په نورو ساحو کې هم دا کلمه استعمالیږي، خو موږ غواړو مشخصا په ادبیاتو کې د دې کلمې حدود، د دې کلمې فرق له استعارې او یا له نورو اصطلاحاتو څه دی؟ سمبول که چیرې لغوي اړخ سره تسلی فکر وکړي، د کلمې معنی یوناني لفظ دی، سره یو ځای شوی یا سره یو ځای پراته داسې معنا ورکوي. په حقیقت کې د یونان په تاریخ کې داسې یو سیستم و چې کله به دوو کسو سره یو عقد کوه، یو قرار به سره کوه، نو د دې قرار د تصدیق دپاره به یو د کودي ټوټه ماتوله په خپلو منځو کې سره، او کله به چې دا دواړه کس سره مخامخ کېدل، نو که دا د کودي ټوټه چارې یوه ټوټه ساتلې وه، د بلې سره بیخي جوخته جوړېدله، نو دا په دې معنا وه چې دا هماغه کوده دی او دا هماغه کس دی، هماغه د قرار تصدیق یې کاوه. سمبول دغه شی و. بیا وروسته په ادبیاتو کې، البته سمبول یوازې په ادبیاتو کې نه، په عمومي ډول هغه څه دي چې د هغې په واسطه باندې په غیر مستقیم ډول یو بل مفهوم تداعی کیږي. دا کار خو استعاره هم کوي. دا کار استعاره هم کوي. په استعاره کې طبعا یو شی یو وار دپاره یو بل شی تداعی کوي. په سمبول کې د تل دپاره دا کار کیږي. یعنی په دې معنا چې په ټولنه کې دا منل شوي یا په یوه ډله کې دا منل شوي چې دغه شی به د دغه مفهوم دپاره کارول کیږي. مثلا زموږ په ادبیاتو کې ډېر ځله شراب یادیږي په تصوفي ادبیاتو کې، او دغه شراب د مینې په مفهوم باندې یا د هغه لزانه چې تیریږي د هغې مینې په مفهوم په کارول کیږي. دا یو سمبول دی. زموږ په تصوفي ادبیاتو کې شراب یا میخانه دا هغه سمبولونه دي چې یو روحاني مفهوم ته نه افاده کیږي، مګر هیڅ کله شراب د هغې شي استعاري بڼه نه ده. یعنی شراب د مینې سره هیڅ تړاو نه لري. یو شی د بل شي په ځای کارول شوی دی. په استعاره کې یو شی د بل شي معنا افاده کوي، مګر یو څه تړاو سره لري. یعنی څه د مشابهت رابطه باید وي. نو د مشابهت رابطه باید وي. په داسې حال کې په سمبول کې د مشابهت رابطه ضرور نه ده، او همدا علت دی چې سمبول په مذهب کې پکارېږي، سمبول په علم کې پکارېږي. د یو مفهوم، د یو پیچلي مفهوم دپاره یو ساده شکل راخیستل، دې ته سمبول وایي. تاسې د دې کلمې یوناني خبره وکړه چې د کودي د دوه ټوټو را یو ځای کول، راغونډول، یعنی تر یوه زیات شی راټولول. ادبیاتو کې چې سمبول په کومه معنا استعمالوو، استعاره یو شي ته اشاره کوي. فرضاً وایو نرګس، خو د شاعر منظور ورنه سترګې، وایي لال، خو منظور ورنه سرې شونډې، خو دا مشخص شي ته اشاره ده. خو په سمبول کې ممکن دغه مشابهي، دغه شي ته چې اشاره کوي، دغه شی چې له بل شي سره تشبیه کیږي، یو واحد شی یاد نه کی، یو مجموعه یاد کی. لکه د کودي څو ټوټې. څه فکر کوئ دغه څو شیانو ته اشاره په یوه وار؟ دغه د سمبول په تعریف کې ضروري نکته ده که نه ده؟ ګمان نه کوم، ځکه چې څو شیانو ته اشاره هغه بیا بل بحث دی. په دې معنا چې په ادبیاتو کې په 19مه پیړۍ کې ناتورالیزم یا طبیعت خوښونه رایج شوله،
او د رومانتیزم په جواب کې د ناتورالېزم په داسې حالت کې و چې رومانتیزم کې د انسان د ننني حالات بیانېدل، احساسات باندې کار کېده. بیا ناتورالېزم طبیعت او واقعیتونه په نظر کې نیول، چې د دې په مقابل کې بیا یو بل حرکت پیدا شو چې هغه د سمبولیزم حرکت و. سمبولیزم حرکت په دې معنی چې دوی غواړي چې شعر یا ادب یوازې په دقیق ډول واقعیتونه تمثیل نه کړي، بلکې په لنډ ډول د واقعیت څو اړخونه په یو ځای بیان کړي. نو دلته بیا اساس خبر ته په سمبولیزم کې لار جوړیږي چې د یو مفهوم په یادول باندې څو مفاهیم په یو ځای را یادېږي او تداعي کېږي. دغه کار د سمبولیزم مکتب د 19مې پېړۍ په اخرو کې په اروپا کې وده وکړله او افغانستان ته په دې ډېر وروستیو کلونو کې راغلی دی. شاید یو علت هم چې په افغانستان کې د سمبول کلمه ډېره رایجه نه ده دا وي چې موږ ته د سمبولیزم یو پور شوې پدیده وه او تر اوسه زموږ په ادبیاتو کې لکه څنګه چې ښایي خپل ځای نه لري. ډېر کم سمبولیک اثار لرو چې په هغې جمله کې د زما په یادو د پوهاند بهاودین مجرو د ځانځانۍ ښامار شاید د لومړنیو هڅو په جمله کې اوسي. د سمبول د ادبي ارزښت په حصه کې به یو خبره وکړو. له لویو سره په ادبیاتو کې ویل کېږي چې که یو تصویر یو خیال تکرار سي ادبي ارزښت یې کمیږي، ځکه چې لوستونکي ته عادي کېږي او بیا دی نه پاروي، د احساس نه پاروي، د خیال نه پاروي. اوس بعد له دې که څوک زلفو ته ماران وایي، دوی وایي چې هغه اول سړي چې دا خبره وکړه هغه شاعر و، خو دا اوسنی سړی چې دا خبره کوي او څه نوښت نه پکې راولي نو دی شاعر نه دی، داسې خبره تکراروي. د سمبول په حصه کې هم داسې خبره کېږي. یو وخت چا وویل چې له کوترې نه مې مقصد سوله ده. دا سمبول اوس د ډېر مشهور سمبول ده، غیر له ادبیاتو نور هم استعمالیږي. لیکن که اوس یو ادیب راولاړ سي، که یو شاعر راولاړ سي او په خپل شعر کې کوتره یاده کړي او د ده منظور دی چې دا مې سولې ته اشاره ده، دا مې سمبول استعمال کړی دی، طبعا خیال نه پاروي ځکه چې تکرار شوې خبره ده. آیا په دې حالت کې هم ادبي ارزښت لرلی سي؟ فکر کوم چې په دغه حالت کې زموږ سنتي شاعري یو څه لکه مخکې ورته اشاره وکړله متر لري. د تصوف په برخه کې شراب، مینه، لیونتوب دا هغه مفاهیم دي چې په هغې کې د تصوف د بېلابېلو پوړونو په هکله ځینې مفاهیم تداعي کېږي او په هغه په دوامدار شکل کېږي. یعنې ټولو صوفیانو دا خبرې کړي دي. د هغې نه چې ووځو طبعا سمبول جوړول زما په نظر د منل شوو سمبولونو بیا استعمالول نه دي. په ادبیاتو کې که چیرې څوک غواړي چې سمبولیک اثر خلق کړي نو هغه باید واقعي جهان د نوو اشکالو او د نوو مفاهیمو پر اساس بیرته له سره جوړ کړي. دا بیرته له سره جوړول په زړو امکاناتو نه کیږي. نو کوتره د سولې لپاره استعمالول دا نن یو عادي خبره ده، دا تخلیق نه دی او په ادب کې چې مهم دی هغه تخلیق دی.